ولسي جرګه ولسمشر غني عبدالله باید ژر تر ژره سیاسي اختلافات پای ته ورسوي. د جرګې غړي وایي د روان سیاسي بحران له امله افغانستان له سخت وضعیت سره مخ دی. وړتیا ده چې سیاسي مشران د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټې په پام کې ونیسي او اختلافات حل کړي. ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ سیاسي مخالفتونو په هیواد کې پر نورو چارو سیوری غوړولی دی. د ولسي جرګې غړي وایي د روان سیاسي بحران له کبله افغانستان له سخت وضعیت سره مخ دی او اړتیا ده چې سیاسي مشران د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټې په پام کې ونیسي او اختلافات حل کړي. دوی وایي د غني او عبدالله سیاسي مخالفتونو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان حیثیت ته زیان ورساوه. دو تیم هستند، اینا دو حکومت نیست، دو تیم انتخاباتی است. هنوز برای هر دو جانب ما تعیین تکلیف کنیم از طرف پارلمان مطابق قانون و این بنبست هرچی عاجل خاتمه داده شود. در غیر از اون مسئولیت به دوش کسایی است که سرنوشت مردم، اراده مردم به گروگان گرفته و هر روز اعتبار افغانستان نزد جامعه جهانی از بین برده میره و ما حمایت از دست میتیم. امیدوارم در این قسمت پارلمان اقدامات جدیتر و تدابیر جدیتر را روی دست بگیرند. درنو لیدونکو په 2 بجو خبري باس کې تاسو ته هم هرکلی وایم او په همدې تړاو راسره په باس کې میلمانه دي د لوګر ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات او د سکایپ له لارې راسره د حق او عدالت ګوند مشر ډاکټر معین خان څمکنی مخامخ دی. پایل غواړم چې باس له سادات صاحب سره پیل کړم. سادات صاحب تاسو ته په سټوډیو کې هرکلی وایم، ستړي مه شئ. ولسي جرګې هم په تازګۍ سره له عبدالله او ولسمشر غني څخه غوښتنه کړې چې روان اختلافات ته د پای ټکی کیږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره د سره مټې راونغاړي. دا هغه غوښتنه ده چې د ولس هم په همدې تمه دی او نړیوال هم دا غوښتنه کوي چې زر تر زره دغه سیاسي اختلافات پای ته ورسیږي. څه فکر کوئ دوی سره ولې جوړ نه راځي او دغه نیټې بار بار تمدیدیږي؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه تاسو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلام وایم. امیدوارم چې د مشکلات اجتماعي مشکلات چې موږ تاسو ته نړیوال ته پیدا شوي دي، د مصیبت لوی مصیبت چې کورونا دی، هغه مریضانو چې شفاخانه او بستر کې دي هغه ته الله پاک شفا ورکړي او هغه کسانو چې په دې واقعه کې وفات شوي دي خدای پاک د هغو شهادت قبول کړي. مهمه خبره دا دی چې ولس د انتظار نه بیخي خسته شوي دي. یعنی دا قضیه چې د انتخابات نه شروع شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري، رښتیا ډیره لوی مصیبت دی. باید د دې لوی مصیبت ته پای ورکړي او ختم کړي د جناب محترم جناب رئیس جمهور او د هغه ټیم چې د دې نه ویریږي چې د دوی نه قدرت تقسیمیږي. نو دا قدرت تقسیمول خو په دې اوسني شرایط کې چې دوی غواړي چې طالبانو د حکومت سره یو ځای سي، نو اول ضرور دا دی چې دا کسان چې 18 کاله یا 20 کاله دوی یو ځای حکومت کړی دی دوی توافق ته ورسیږي، نور طالبان ته لار پیدا سي. بل مصیبت دا دی چې هره ورځ جنگ دی، ناخواله دی، خلکو تلفات یې خلکو زخمی کیږي، شهید کیږي او فقر په بل خوا کې مونږ د کله په کله کې ګرځي. نن چې زه راغلی د لار نه دومره مایوسه، دومره ستړی، دومره خسته په دې وم چې هر سټاپ کې یا هر جمپ کې یو ګدایګر ولاړ وای د خدای په خاطر موږ سره کومک وکړي. یعنی دا رئیس صاحب جمهور د هغه ټیم یا ډاکټر صاحب عبدالله د هغه ټیم هغه سیاسون چې دلته قدرت کې ناست دي او دوی داسې ځان سره فکر کوي چې دوی د اقل ډوډۍ خوري، د شپه دپاره یو ګوله ډوډۍ لري، د ملت وږې تږه ناست دي او دوی فکر کوي چې سبا نن یا سبا روشنایي پیدا کیږي. دا باید هغومره احساس مسئولیت وکړي چې قرآن عظیم شان دوی ته ویلی دی کلکم را کلکم مسئول عن رعیتي. دا رعیت تباه شو، برباد شو. دا رعیت د دوی نه ډېر لوی توقع درلوده چې د افغانستان اقتصاد تغییر کوي، د افغانستان سیاست نړیوالو سره مطابقت کوي، د افغانستان اجتماعي مشکلات حل کیږي. موږ تاسو نور باید د دې شاهدان ونسو چې زه څوک یم، ته څوک یې، ته د کوم سمت یې، زه د کوم سمت یم. یو مشترکه کور دی، مشترکه تصمیم باید ونیسو. اما متاسف په دې کې یو چې هره ورځ دوی د موضوع ځنډوي، هماغه یو ورځ نوره موږ تاسو ته
تلفات خسارات او د هغه ناول اقتصاد چې مونږ تاسو په کې انتظار نه لرو مخته کیږو چې نن د زیر صفر اقتصاد یو او د فقر لاندې 80% او 10% کیږي او د کورونا خطر چې کرافه سي او مونږ تاسو ژوندۍ پاتې سو نو مونږ زه داسې خدای ناخواسته شک لرم چې مونږ 99% فقر لاندې کیږو ځکه چې اوس همدغه ډوډۍ چې پاتې دي یا امکانات پاتې دي فقط یو مونږ غنم لرو مونږ نور شی نه لرو زراعت ختم سو نور اجتماعي کارخانجات هغه کوم تاسیسات چې هغه ټوله ودرېدو نور مونږ تاسو تجارت خارجي تجارت نه لرو نو دغه ضرور دی چې پارلمان تصمیم ونیسي جدي اقدام وکړي دا کفایت نه کوي چې مونږ تاسو یو وکیل صاحب داسې نمایشي خبرې کوي چې دولت ته وایي چې داسې کار وکړه داسې کار مه کوه یا پارلمان مونږ وتړو دلته خلکو وایي چې دی ځان وساتو وتړی اعتراضیه په ډول د پارلمان وتړی ووایي چې د کورونا په خاطر مونږ نه دی تللی مونږ د دې دولت په خاطر تللی چې دا دولت سر سره معلوم نه دی مونږ چاته ځواب ورکړو مونږ د کوم وزیر استهزا وکړو نو دا خبره مونږ مشکلات رښتیا زه ډېره متاسف یم نن بیخي په دې موضوع باندې مالکه زه اعتراض وکم چې د تاسو بحث ته رانیسم خو دا یو خصوصي تلویزیون دی تاسو حق دی چې مونږ نه نظر واخلئ او که مونږ ووایو چې مونږ خبر نه کوو د دې دولت او د دې سیاست په هکله دا مونږ ته رښتیا د ولس ته سوال پیدا کیږي چې یعنې ولې تاسو څه خبرې دي خو خبره په همدې کوو چې دا دولت ته مونږ آخري چانسونه فرصتونه ورکوو چې د دوی جوړ سي او که دا جوړ نه سي بیا ملت مجبور دی چې تصمیم له ولسي جرګې سعادت صاحب تاسو څه رقم غوښتله څه رقم انتظار نور لرئ منځګړیتوب خو کوي روان دی هلې ځلې کوي ولسي جرګې رئیس هم ولسي جرګې ډیری غړو هم همدا هڅې روانې کړي حتی په کمیټه کې چې جوړه شوې ده د منځګړیتوب شریک دي سره نور څه رقم توقع ترې لرئ چې باید نور څه وکړي تر وروسته ګورئ دا ملت هغه مظلوم ملت دی چې 40 کاله جنګ د دوی په کورو کې د دوی په کلي کې د دوی په ولایت په ولسوالۍ کې تیر شوي دي خپل اولادونه د لاس نه ورکړی دي نور د دوی توانایي دومره نشته چې د شپې دپاره د خپل اولادونه ټول کې هغه ته یو ګلی ډوډۍ برابر کړي په کلو په کورو کې جنګ جریان لري حتی پرونه بله ورځ چې زه لوګر نه راغلم په همدا لاره کې جنګ و په کلي کې جنګ و په ولسوالۍ کې جنګ و نن شاهدان د دې یو چې ولسوالۍ څرخ ولسوالۍ کې ډېر کسان پکې زخمی شوي دي شهید شوي دي هلته هغه د ملي اردو سرتیري وژل شوي بلکل همدغه خو دا لوی ماتم دی لوی مصیبت دی نو څومره موږ انتظار کوو چې سبا تاسو بیا جوړ سئ هغه کورنۍ چې یتیم کیږي هغه ښځې چې کونډې کیږي هغه بیچاره مظلوم چې د دې زاویې نه متضرر شوي دي چې بیا تاسو یو بل سره مینه وکړئ محبت وکړئ دا مینه محبت ولس ته څه ګټه لري څمکنی صاحب هم په انتظار کې دی یوه لنډه پوښتنه لنډ جواب که تاسو ماته راکوئ چې په دې برخه کې کوم لوری تاسو ډېر ګرام بولئ کوم لوری دی چې تر ډېره له انعطافه کار نه اخلي سپیدار ماڼۍ ده او که هرک دی لنډ جواب راکوئ څمکني صاحب ته ورځم تاسو که څمکني صاحب ته لاړ شئ یا مثلا نور کسان هم نظر ورکړي مقصر دغه نظام دغه سیستم دغه جوړښت تر ډېره څوک دی خو دا خبره مونږ قضاوت نشو کولی چې مثلا ووایو چې دا کوم یو ځکه چې د مذاکراتو کسان چې مذاکره کوي هغوی پوهېږي چې کوم یو مقصر دي مقصر ملت ته دواړو خوا دي ځکه چې دوی په د ملت باندې باید رحم وکړي او دا انتظار باید ختم وکړي ځکه چې د نور د ملت حوصله سر ته رسېدلی مننه کوم بیرته تاسو ته راګرځم څمکنی صاحب د سلام په وړاندې کولو سره غواړم له تاسې نه وپوښتم د سعادت صاحب په خبره چې په سټوډیو کې را سره میلمه دی دوی وایي چې ګرام په د برخه کې دواړه برخې دي هم ولسمشر غني ګرام دی او هم عبدالله ګرام دی دوی سره ولې نه جوړیږي او دا نیټه ولې بار بار سره تمدیدیږي تر څنګ چې نړیوالې ټولنې فشار اچولی دی ولس هم په همدې تمه دی او له یوې خوا تاسې ګورئ چې کرونا ویروس جدي ګواښ دی د ملت پر وړاندې بل خوا که تاسې وګورئ فقر کچه ورځ تر بلې هغه کېږي ټیټي پراخیږي او بېوزله خلک نور هم د ستونزو سره لاس او ګریوان کېږي په داسې یو حالت کې د دې بحراني حالت دوام څه فکر کوئ دا ملت به له څه ډول برخلیک سره مخ کړي مننه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته سعادت صاحب ته د ټولو هغو دردمنو افغانانو ته چې اوس وخت کې دوی زیات رنځ ګالي یو ته نیکې هیلې او پیرزویانې وړاندې کوم
له ټولو نه مخکې غواړم په دې باندې یو بحث وکړم چې کورونا یوه نړیواله وبا ده. دا په یو کلي په یو ملت پورې منحصره نه ده. د دې دپاره هیله مې د ټولو هیوادوالو نه دا ده چې د حکومت خاص ډول د روغتیا د وزارت هغه سپارښتنې چې کوي په پام کې ونیسي، کورو کې دې پاتې شي، د غریبو سره که څوک مالدار وي مرسته دې وکړي، حتی د خپلو همسایاو سره په کوڅو کې. علاوه د دې نه حکومت نه هیله مو دا دی چې د یو قرارداد په شکل د یو هیوادو سره د کورونا د منځه وړلو په خاطر قرارداد وکړي چې هغوی تجربه لري. را به شو د تاسو سوال ځواب ناګرام خو اصلا د ټاکنو کمیسیون دا معلوم کړي دي چې څوک ګرام دی او څوک نه ګرام دی. خبره دا ده چې همدغه کمیسیون پر بنیاد د چې هغه کمیشنران همدغو کاندیدانو ورته ټاکلي وو، رایې ورکړې وه او بیا د هغو پایلې هم نه منلی کېږي. دا خپله یوه ولس ته د تشویش یوه خبره ده چې یو تعداد خلک په لوی لاس نه غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي. دوی په همدغو کشمکشونو د تداوم په صورت کې غواړي چې بین الافغاني مذاکرات ترسره نشي، حتی اوربند رامنځته نشي. ځکه په دې کړنو سره که بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو اوربند ته لاره پرانیستل کیږي چې څو اوربند وشي او افغانستان ولس د دغې ستونزې نه د خلاصون پیدا کړي. خبره دا ده چې په دې حساسو شیبو کې چې افغانستان په درې رقمه ستونزه کې راګیر دی. یو د خپلو د افغانستان د سیاسیونو په منځ کې، او بل د کورونا سره د مجادلې په مورد کې، او بل د طالبانو او د حکومت ترمنځ د امریکایانو. دغه درې ستونزې دي چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی. که چیرې ښه لاره دا دی چې د ټاکنو د کمیسیون د فیصلې پر بنیاد به دې وي چې کړنې وشي. حکومت تکمیل شوی دی تقریبا. هماغه د قانون پر بنیاد باندې د کړنې وکړي چې تر څو د یو تعداد هغو خلکو ته چې هغوی په لوی لاس غواړي چې د افغانستان مسایل خراب کړي هغو سره قانوني برخورد وکړي. څمکنه صاحب تاسو خپله خبره هیره نه کړئ. دقیقا همدغلته راځم. غواړم په وپوښتم دغه کتله چې تاسو یاده کړله چې مثلا نه غواړي چې وضعیت دې حالت ته راوګرځي او هیواد د بربادۍ پر ځای د سوکالۍ مخ ته ولاړ شي، دغه کتله چې تاسو یاده کړه دقیقا کې لږ زره واضحه کړئ چې څوک دي؟ ګورئ، دا کتله د نن ورځې نه ده چې د نن موږ په دې باندې بحث وکړو چې یا احمد یا محمود. دا تقریبا د هغه وخت نه په دې خوا چې روسانو په افغانستان باندې تیری وکړو، د هغې ورځې نه را دې خوا ته چې روسانو د منځنۍ اسیا د میتود نه په افغانستان کې هم کار واخیسته. یو تعداد قومونه یا ملیشې ورته جوړې کړې، بالاخره یې وجنګول. په نتیجه کې هغوی ډېر برلاسي شول په ټولنه کې، په سیاسي، په اقتصادي، په نظامي لحاظ، چې نن هم دوی کله چې امریکایان راتلل د بون د پریکړې نه وروسته چې په هغه پریکړه هم ناقصه پریکړه وه چې په هغه کې د طالبانو اړخ او د حکمتیار اړخ ته هیڅ پکې بلنه ورنه کړلی شول چې نن یې موږ هغه د ضررونه ګورو. دغه افراد او اشخاص چې په د 40 کالو کې دوی د افغانستان جګړې نه په شکلو د اشکالو سره په اقتصادي، په سیاسي او په نظامي عرصه کې لاسته راوړنې کړي دي، هغوی هغه خلک دي چې نه غواړي چې د صلح مسایل په افغانستان کې پر مخ لاړ شي. که چیرې د صلح مسایل پر مخ ته لاړ شي نو دوی په دې پوهیږي چې دوی سره داسې بعضې مواد ورسره شته، یا فرض که دوسیې لري، یا یې غصب کړی، یا یې د خلکو جایدادونه نیولي دي، نو دا به د دوی سره محاسبه کېږي. نو په دې لحاظ دوی ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته شي. دا د یو او که شو دوی په راتلونکي د حکومت په اډانه کې چې هغه به د طالبانو سره د مذاکراتو په وجود کې رامنځته راځي، دوی نو غواړي چې په هغه کې بیا سیاسي قدرت هم ولري او د دوی هغه شته چې لاس ته راوړي دي په غیر قانوني ډول د هغو دپاره یو مجاوز پیدا کړي او هغه ظلمونه چې دوی په تیرو وختو کې کړي دي، دوسیې لري، په نړیواله کچه دوسیې لري، چې دوی د دې دپاره یو
مسؤلیت یا عفو عمومي وغواړي. دغه درې ټکي دي چې دوی دا کار کوي. هغوی نن په شکلو د اشکالو سره نه غواړي چې د کمیسیون یا پریکړې چې د ټاکنو د قانون پر بنیاد او د سیاسي قانون پر بنیاد شوي دي هغه ونه مني، سابوتاژ کړي او په راتلونکي کې دوی سیاسي لاسته راوړنه ولري. زه داسې وایم چې دغه خلک که چیرې د یوې ډلې لخوا ادعا کیږي چې د ټول شموله حکومت، نو د ټول شموله حکومت اوس دا خبره ډیره بربنډه شوې ده. داسې دین نه کوي چې په هر طرف کې په هر ځای کې دوی ځان ته لاسته راوړنې ولري. اوس نو راځي چې د قومونو پر بنیاد باندې دا ویش تقسیم کړو چې هم شموله شي، ځکه دلته بعضې داسې واړه قومونه دي چې هغو د سترو قومونو د استثمار او استعمار لاندې دي، هغوی بالکل محو دي. چې نوره د چې مشارکت ملي منځته راځي د ټولو قومونو پر بنیاد وه راتلونکې اډانه جوړه کړو، خو اهل کسان دې ورکړي د فیصدۍ له مخې چې دغې مسلې ته نوره د پای ټکی کېدلی شي. څمکنی صاحب غواړم له تاسې نه وپوښتم، په جریان کې یاستئ دغه کومه نوې او تازه طرحه چې مثلا د عبدالله لخوا نه جوړه شوې ده، ویل شوي چې دا نهایي شوي و فقط ارګ ته ولسمشر غني ته استول کیږي. داسې ګونګسۍ دي چې عبدالله د مصالحې د عالي شورا رهبري منلې او ترڅنګ یې نورې غوښتنې هم لري چې ګواکې وزیرانو شورا کې به دی ونډه غواړي او ترڅنګ یعنې د تیر په څیر یو حکومت دی خو فقط نوم به یې تغییر وي. څه فکر کوئ د مقابل لوري څخه به دغه طرح ومنل شي او که چیرې ونه منل شي څه یو ډول حالت سره به موږ او تاسې تر ده وروسته بیا مخ کیږو؟ یوه خبره دا ده که چیرې دغه طرحه چې وړاندې شوې ده د ډاکټر صاحب عبدالله له لوري، دا خو د ده غوښتنې دي. په دې کې د جانب مقابل تر اوسه پورې عکس العمل نه دی. زه فکر نه کوم دا څه چې ده ورلیږلي دي هغوی دې ومنلی شي. موږ هم فکر کوو چې که د مصالحې شورا په نامه یوه شورا جوړیږي د هغې مدیریت او رهبریت ډاکټر صاحب عبدالله نه بلکې ټولو ته ورکړلی شي، که کاندیدان وو، که سیاسیون دي، که مخور خلک دي، که قومي خلک دي، که د زونونو استازي دي، دغه ټول دې پکې ورګډ شي. نو په صورت کې بیا د مصالحې شورا د رایو د اکثریت پر بنیاد فیصلې کوي. بغیر له دې نه که کومه وړ کسان چې د ډاکټر صاحب عبدالله د لورې، د حکمتیار صاحب د لورې، یا فرض کړه د کرزي صاحب د لورې، یا د نبیل صاحب له لورې، هغو ته د هم په دې کې حصه ورکړلی شي. داسې نه چې بیا سبا هغوی ګیله کوي فرضاً پاتې دي دغه نه، نو هغوی دې په د مصالحې شورا کې ورګډ شي. علاوه د دې نه اوس ګورئ یو اویا لسیزه کې رښتونې سره چې په همغه وخت کې شوروي اتحاد چې خپل سره پوځیان د افغانستان نه وباسل، وضعیت داسې نه و. په همغه وخت کې روسانو ونه شوه کولی چې تر اخره د ډاکټر صاحب نجیب الله رژیم سره په بخښنې سره مرستو ته تداوم ورکړي. نو 3 کاله په شاوخوا کې حکومت ژوند وکړ. بالاخره د داخلي کړیو د مداخلې د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې کودتا وکړه د ډاکټر نجیب په حکومت باندې، چې بالاخره یو کورني جنگ ته زمینه مساعده شوه چې په پایله کې د حد نه د افغانستان څه چې بنسټونه و ټول د منځه لاړل. تقریبا د 2 لکو په شاوخوا کې څمکنی صاحب بخښنې سره ستاسې بحث بلې خواته لاړ نه شي، فقط غواړم دا وپوښتم له تاسې نه ولنډ جواب ماته راکوئ. داسې یو حساس او بحراني حالت کې چې ما مخکې مې اشاره وکړه چې د مظلوم ملت ته له څو طرفو ګواښ متوجه دی، په داسې یو حالت کې روان سیاسي بحران څه فکر کوئ؟ په د دې حالات د پای ته رسولو لپاره کوم لوری باید له انعطافه کار واخلي؟ باید یو لوری نه یو لوری له انعطافه کار واخلي او له دې بحراني حالته وځو؟ ارګ که سپیدار ماڼۍ اعلان جواب راکوي. په دې کې زه بیا هم د سپیدار ماڼۍ نه د موږ دا هیله دی چې خپله ډاکټر صاحب عبدالله یو نیک، یو ښه سیاستوال دی، نرم سیاستوال، خو هغه په دې باندې پوهېږي زه چې څومره د مطالعه ما کړی دی، ښه سړی دی، لیکن په شاوخوا کې داسې یو تعداد خلک دي چې هغوی دی
داسې هڅوي چې هغوی یو تخریش کننده حالت ته بوزي. نو د سپیدار ماڼۍ نه هیله کوو چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د بعضو مسایلو نه چې هغه د تیر په څیر د وحدت ملي په نامه حکومت نه وي هڅې د ما کوي دا به د موږ د سیاسیونو د افغانستان د ولس په زړونو کې به بیا په راتلونکي کې ځای ولري دوی د انعطاف. مننه کوم. تاسو ته بیرته راګرځم څمکنی صاحب. سادات صاحب غواړم له تاسې وپوښتم د څمکني صاحب خبرې خو تاسې واورېدلې هغوی تر ډېره وایي چې یعنې سپیدار ماڼۍ د نورو خبرو ته غوږ نه ږدي عبدالله او یو څه د رامخکې شي او انعطاف نه د کار واخلي. بل خو عبدالله وایي چې ارګ نه توقع دا ځي چې مثلا هغوی هم له انعطافه کار واخلي په مجموع کې د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو خبر کېږي. څه فکر کوئ د ټول شموله حکومت به څه ډول یو حکومت وي چې دوی تقاضا لري او هغه به څه ډول یو حکومت وي چې مثلا یوې خوا ته نړیوالې ټولنې ته بل خوا ته ارګ ته او بل خوا هم دې لوري ته او په مجموع کې اپوزیسیون ته د منلو وړ وي؟ ګوره یو شی زه خو دا د څمکني صاحب ته د احترام لرم او زه خپل هم د ټیم دولت ساز عضو وم. دلته چې زه ناست یم تاسو د ما په نوم کې واخیسته چې د ولایتي شورا وکیل یعنې د ولس نماینده که وړه نماینده یې غټ که پارلمان یعنې غړی یم چې هغه هلته د ولس لخوا نه دلته زه اوس وظیفه لرم. ولس د دې موضوع د دې کردار او د دې رفتار نه ستړی شوي دي خسته شوي دي. ولس نه غواړي چې نور انتظار وباسي چې دا د دولت ساز په ګټه دي که د ثبات همکارۍ په ګټه دي اپوزیسیون پکې شریک طالبان پکې راشي رانشي. موږ ته دا خبرې هېڅ نور د منلو وړ نه دي چې نور انتظار وکړو چې دوی څنګه کوي او څنګه راځي قدرت څنګه ویشي یو سره حکومت جوړوي دوه سره حکومت جوړوي لس سره حکومت جوړوي یو جوابګوی حکومت جوړ کړي چې د هغه سیوري لاندې دا ولس د اقل یو سا وباسي چې دا دوی د ژوند مستحق دي د آرام ژوند مستحق دي د ډېره ښه ژوند مستحق دي. اما متاسفانه هغه دا ولس ته موږ سوله نسو راوړی. موږ که وایو چې څوک ملامت دي ترازو واخلو ته کم راغلی زه ډېر راغلی یم خدای پاک د خلکو هغه کسانو چې دلته د ملت سره صداقت نه کوي هدایت وکړي. او دا اوس موږ په کوم شرایط کې قرار لرو؟ په هغه شرایط کې قرار لرو چې کور په کور د موږ په کور کې د موږ د دروازه شاته د موږ په کوڅه کې مرګ ولاړ دی کورنا ولاړ دی خلکو وژني. د هرات والي یا هغه نمایندګان ویل چې موږ مجبور یو چې ولس ته هدیره جوړ کړو. یعنی یو خواته د الله غضب دی بل خواته د سیاستمدارو بېرحمي دی. نو دلته مونږ څه ټولو ترازو وکړو چې څوک ګرم دي ګرم خدا دي چې ته سیاستمدار یې د افغانستان دپاره زرهاو کسه سیاسون په کار دي چې دا حکومت مدیریت وکړي د ولایت په ساته د وزارت په ساته د ولسوالۍ په ساته د ریاست جمهوري په ساته چې مثلا ریاست جمهوري کې یو کس خو نشي کولی چې دا ټول کار رئیس جمهور وکړي. اوس غواړي دوی د طالبانو په دې حکومت کې سهیم شي شریک سي راسي دلته مشترک حکومت جوړ کړي. نو دلته خلکو ته دا سوال پیدا دي چې دلته د نن تاسو یو بل نسي منلی نسي زغملی نو طالبان څنګه زغملی شي او منلی شي چې طالبان تاسو بیخي په رسمیت نه پیژني. نو دلته اصلي خبره دا دی چې باید دوی لوی لاس غټه زړه لوی فکر سره دا ولس د نجات دپاره یو کار وکړي. صحیح ده مونږ د 15 کاله حکومت وای د په سیاست کې دا خبره دي وای د بې حکومتي نه ضعیف حکومت هم ښه دی. په لبنان کې عیسویان یو برخه نیولی دي هلته تشیع بل خواته نیولی دي هلته تصنع بل خواته نیولی دي 40 کاله کېږي هماسې حکومت دی شاید زیات یا کم سي چې هملته د حکومت مدیریت کوي. یعنې یو حکومت خو جوړ کړی دی د خپل د قناعت په خاطر د ولس د نجات په خاطر. نو موږ ته څه تاوان دی څه ګټه دی چې احمد یا محمود یا څوک چې دلته حکومت وکړي اما دا ملت نجات ورکړي. ملت اوس د ملت کشتي په طوفانونو کې دي یو خواته فقر دی بل خواته کرونا دی بل خواته تحریم بین المللي دی بل خواته مونږ تاسو ولسونه یو ذره امکانات نه لرو. مال اوس چې زه راغلم همدلته خدا ورستی داسې زړه مې دومره خړند و دومره خفه وم چې دا ملت ته څنګه مونږ قناعت ورکړو. زه په همدې بحث کې څه ورته ووایم تکراري بحثونه دي تکراري نظام دي تکراري اشخاص دي افراد دي. دا 18 کاله کېږي چې احمد وزیر دی محمود والی دی فلانی سفیر دی. نو دلته دا ملت هېڅ اولاد نه لري دا تحصیل یافته نه لري کس نه لري. دا ملت چې چوب
پاتې دي د مجبوریت په خاطر. نو د دې د چوپتیا نه باید د سیاستمدارانو غلط استفاده ونه کړي. نور دغومره بس دی چې دومره حوصله کړی دی خلکو هر معامله چې کیږي د څو کسانو دپاره دي، د څو کسانو د ګټو په خاطر دي. نو دا ملت مظلوم ملت دی، بیچاره ملت دی. وایي آه ملت د ځمکه و اسمان سوځوي. نو دغومره بیچاره ملت، دغومره مظلوم ملت څومره حوصله وکړي؟ عبدالله یا اشرف غنی یا هر سیاستمدار دوی ته خدمات ارائه وکړي، دلته سهولتونه راوړي. اوس همدا امکانات نشته چې حداقل د کرونا تشخیص وکړي. دوی په دې فکر کې چې چینایان څنګه خپل 1.5 میلیارده جمعیت د دې مصیبت نجات ورکړه، نو اوس دوی په دې فکر شي چې د خپل هغه ټسټونه یا امکانات راوړي ولایتو ته تقسیم کړي، نور انتشار باید ونیسي. که دلته قرنطینه شوي دي د هغوی دپاره ډوډۍ باید پیدا کړي، امکانات پیدا وکړي، د ژوند دپاره د بقا دپاره شرایط برابر کړي. نور دا څه معنا لري؟ نن یو هفته قرنطین پوره شو، 2 هفته قرنطین، ملت په تنګ کېږي، ملت وځي، بیا دلته فاجعه جوړېږي. نو د دې فاجعه ځواب څوک ورکړي؟ ما مخکې هم درته ویل چې د مسؤلین د ملت ځوابګوی دي، باید ځواب ورکړي چې دوی د ملت نه څه غواړي، ملت د دوی نه څه غواړي. ملت خو ارام ناست دي، خپله رای ورکړي، یا 1 میلیون یا 10 میلیونه. تا شرایط برابر کړی وای چې 10 میلیونه رای درته ورکول، خو دا 1 میلیون رای درته ورکړی دي. کمیسیون انتخابات جوړ سو، کمیسیون اعلان وکړ، حکومت جوړ سو، تاسو موافقه ونه کړه سیاسون. نو د تاسو نه غوښتنه دا دی چې ملت چې تاسو جوړ سئ، که نه جوړېږي لاړ سئ، نور پرېږدئ د ملت د ولس پرېږدئ چې خپل سرنوشت خپله تعیین کړي. سادات صاحب په 2014 میلادي کال کې چې کله د ولسمشریزې ټاکنې په افغانستان کې ترسره شوې، عیناً دا ستونزه وه، دومره دوام ونه کړه، خو ستونزه همدا ستونزه وه چې یو لوري انتخابات ګټلي وو، بل لوري ویلي چې زه یې نه منم، یا مثلا ده ویلي چې تا نه دي ګټلي او هغه ویلي چې نه تا نه دي ګټلي. دغه ستونزه روانه وه او د هغه وخت د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری راغی او دوی سره ډېر زر جوړ کړ، یو ملي وحدت حکومت رامنځته شو 50-50. څه فکر کوئ روان بحران تقریبا 3 میاشتو ته ووت، ډېر وغځېد، امریکا متحده ایالات فشار راوړي، ملګري ملتونه فشار راوړي، ناټو غوښتنه همدغه کوي چې افغانان دې په خپله سره کیني او دا ستونزه دې حل کړي. څه فکر کوئ ډېر دوام یې وکړ، امریکا متحده ایالتونو ګواښ وکړ، 1 میلیارډ ډالري مرستې هم کمې شوې او د نورو ګواښ یې هم کړی دی. وخت چې دلته دا ستونزه حل کېږي نه، آیا که امریکا وغواړي دا ستونزه حل شي تیرې تجربې ته په کتو سره، څه فکر کوئ د هغوی په اقدام سره دا ستونزه نشي حل کېدلی؟ ګورئ مونږ وایي مونږ ته مڼې پکار دي، د سنځلې که د چناري. ملت ته یو دولت، حداقل دولت چې سرپرستی د دې ملت وکړي، تر هغه پورې چې طالبان ته دعوت ورکړی دی چې تاسو راسئ سوله وکړئ. نو طالبان چې وویني چې دلته دغومره ضعیف حکومت دی چې د کابل حداقل مدیریت نسي کولی، دا وضعیت چې کرونا دی د هغه کنټرول نسي کولی، مجامع بین المللي خپل سفیران دلته نه لیږي، مونږ نور د دې توان نه لرو چې خپل هغه پروازونه بیرته چالان کړو، نور نړۍ سره کار وکړو. د افغاني قیمت یا ارزش ورځ په ورځ ټیټیږي، داخلي اقتصاد مونږ تامین نسو کولی. نو دا څه معنا لري چې د دلته د هر کې یا سپیدار کې حکومت یې که نه؟ دا حکومت څه معنا؟ حکومت هغه حکومت دی چې د ولس جوابګوی د هر ورځ دپاره هم نظارت وکړي، هم تغییر راوړي، هم خلکو ته امید پیدا کړي، هم نړیوال اعتبار پیدا کړي. دا برعکس حکومت دی، بین المللي اعتبار ختم شوی دی، خراب شوی دی، د ملي اعتبار ختم شوی دی. طالبان اوس نن سبا دوی ته وایي چې د اکثریت ځایو کې خلکو ته ویلي چې دا حکومت په سقوط کې دی، راځئ دا صف خوسې کوي. نو چې دا صف اردو ملي پولیس، ملي امنیت، ملي خوسې کوي، نو دوی ته څه پاتې کېږي؟ یو ارګ په ارګ کې کېږي. خو د نجیب حکومت هماغه حکومت و چې د خلکو ونه منل، آخر عسکر پوستې پرېښودو، ولایتونه سقوط وکړه، وروسته راغی مرکز ته، مرکز هم سقوط وکړه. نو اوس مونږ د 40 کال یا د 10 کاله جنګ شاهدان یو. نور د ملت ستړی شوی دی، ملت نه تول کوي نه ترازو کوي. ملت خپل مسؤلیت رسالت ادا وکړه، هغه راغی خپل رای ورکړ، کمیسیون خپل نتیجه اعلان کړه، جانب مقابل یا دغه کسان سیاسون قانع نسو. د دې قناعت ورکول خو د ملت په وس کې نه دی چې مونږ ډاکټر عبدالله ته قناعت ورکو. هماغه کسان چې په سیاست کې داخل د سیاسي اصطلاحاتو کې پوهیږي او هغوی سره توافق کړی دی، به هغه ته قناعت ورکړي چې ډاکټر صاحب عبدالله په خپل ځای کې کېنه، ډاکټر صاحب اشرف غني چې حکومت تالیف کړی دی، نو خپل هغه کړنه، خپل اعمال افعال هغه تطبیقي بڼه ورته پیدا کړي.
نړیوال ته وایي چې موږ سره مرسته وکړي دا یو حل لاره ورته پیدا کړي علما وغواړي چې دوی ته وایي چې د الله د لارې نه دغه دی د سیاسي د لارې نه دغه دی اجتماعي لارې نه دغه دی نو که دوی انتظار کوي هره ورځ او ملت ځورېږي دا خو یو لوی جفا دی تاسو ته بیرته درګرځم څمکنی صاحب غواړم له تاسې نه وپوښتم څه فکر کوئ امریکا متحدو ایالتونو ګواښ وکړ $1 میلیارډ مرستې په افغان حکومت باندې کړې او دا یې ویلي دي چې موږ پر نورو مرستو هم غور کوو څه فکر کوئ وار ګواښ کیږي او انتظار دا ځي چې باید دا دواړه سیاسون سره جوړ شي اما ظاهرا لیدل کیږي چې فرصت له فرصته ووځي څه فکر کوئ که چیرې ارګ او سپیدار سره بیا هم نه جوړیږي د امریکا متحدو ایالتونو وروستی اقدام به څه وي مننه د امریکای حکومت په هر شکل چې دوی نشي کولای چې افغانستان بیا و بحران ته پرېږدي ځکه دلته دوی په زیات تعداد کې مصارف کړي دي حتی تر 1 ټریلیون شاوخوا دوی مصارف کړي دي په افغانستان کې دلته یې نهادونه رامنځته کړي دي اوس امریکایانو یو بل پارتنر چې هغه د طالبانو اسلامي تحریک دی هم پیدا کړ هغوی سره اقتصادي او فرض که سیاسي او اړیکې دوی سره اوس فعالي په الحال دپاره او هغو ته هم بعضې مکلفیتونه په هغه اسنادو کې ورسپارلي دي چې دوی به دا وکړي زما په نظر بهرنی اړخ د دغې قضیې زیات دی ځکه چې خپله د کومه ډالې چې دي په دغه 40 کالو کې په د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه د ځان دپاره یې ملګري پیدا کړي دي چې هغوی هر وخت د دوی نه سیاسي او مادي او ملاتړ کوي نو اوس نو طالبان هم په دې کې تقریبا داخل موږ په دې ګڼو چې طالبان کېدای شي د دې په خاطر چې دا بحران وکړي دوی ګټه ترنه وکړي دوی هم عکس العمل نه ښیي په دې کې ځکه دوی ګټه ده پکې دقیقا د طالبانو اړخ ته راځم څمکنی صاحب دې موضوع ته بیرته راګرځم راځم دقیقا طالبانو موضوع ته هم راځم غواړم دا پوښتنه واضح ترلاسه کړم له تاسې نه چې د متحدو ایالتونو وروستی اقدام به هغه اټکل څه فکر کوئ ستاسې اټکل څه شی دی چې بل وروستی اقدام به څه وي د دوی حالانکې چې امریکا متحدو ایالتونو ویلي دي که چیرې سره دوی جوړ نه شو غواړم لږ واضح کړم که چیرې ارګ او سپیدار سره نه جوړیږي نو موږ اړ یو چې پر نورو انتخابونو نورو ګزینو کار وکړو دا بله ګزینه او بل انتخاب به څه وي آیا بل داسې کس شته آماده دی چمتو دی چې د دواړو پر ځای صحنې ته راویستل شي نو چون دوی اوس ډېر برعکس دي امریکایان افغانستان کې ځکه هر څه د دوی په لاس کې دي د ناټو په لاس کې دي د دوی نه د هر څه تمه کېدلی شي خو یوه موضوع دا دی چې دوی په دومره لوړ قوت سره لکه دوی چې ګواښونه کوي چې 1 میلیارډ بیا 1 میلیارډ بالاخره که ونه شي موږ په ډول خپل قطاعت له افغانستان وباسو دا غیر ممکنه بریښي امریکایان ګواښ کوي په حقیقت کې داسې نه وي او که یو حالت دا دی چې د کوم آفت چې اوس نازل شوی دی د کرونا له وجې که امریکا کې نوره دا مرض پرمختګ وکړي ممکن دوی یا پوځیان وباسي یا فرض کړه دغه کومکونه محدود کړي کامې کړي په شرایطو کې خبره دا دی چې اخیری هیات چې ډاکټر خلیلزاد او سکاټ میلر کله دوی اسلام آباد ته لاړل په هغه وخت ځای کې د پاکستان د مقاماتو سره په دا مسایلو چې په اورکام او په اوربند باندې ورسره بحث کړی دی نو امریکایان هم دې ته په اندېښنه کې دي چې چیرې دا سیاسي جوړجاړی رامنځته نه شي خو زه بیا داسې فکر کوم چې په همدغه مسله کې هم دوی لاس لري چې داسې د ریزولیز مسله سره رامنځته کړي چې د ارګ لوری د سپیدار لوری او طالبان چې دوی بیا په یوه اډانه کې سره راګډ کړي چې تر څو دوی په هغو باندې په راتلونکي کې اسانه حکومت وکړلی شي څمکنی صاحب ستاسې مطلب دا دی تاسې غواړئ چې مثلا دا ګواښ کوي او یوازې دوی ویروي او په عمل کې یعنی اقدام نشته دی عملي کار نشته څه فکر کوئ وخت چې امریکا داسې یو بحران سره مخ ده
نو ګواښ هم کوي. څه فکر کوئ که چیرې ملت دلته یوې خوا نه ملت ستومانه شوی دی، بل خوا نه سیاسیون ستومانه شوي دي، بل خوا نه پارلمان منځګړیتوب کوي، سیاسیون هڅې کوي دا یوې نتیجې ته نه رسیږي سره، آیا څه فکر کوئ یو څوک چې مثلا مالي مرستې بندوي پر یو ملک او د ستاسې په وینا چې که چیرې هغوی هر څه وغواړي کولی شي، یعنې بالاخره دا کار امکان نه لري چې هغوی اقدام وکړي او هر څه سناریو بیخي مکملا بدله شي په مجموع کې؟ نو پخوا هم داسې نظریات وو د سیاسیونو ترمنځ او د افغانانو ترمنځ چې ممکن په هغه صورت کې که چیرې ټولې خواوې زداخلې په یوه سیاسي میکانیزم باندې نه سره جوړیږي، نو په هغه صورت کې کیدای شي چې یوه داسې بې طرفه موقته اداره یا سرپرسته اداره رامنځته شي چې هغوی بیا تر یو محدود وخته پورې وي، فرض کړه د کال نه نیولې تر 4-3 کالو پورې. آیا د روان حالت نه ستاسو برداشت څه شی دی؟ تقریبا هماغسې یو انځور تاسې نه اخلي له دې روان حالت نه؟ 3 میاشتې تقریبا نږدې 3 میاشتې کېږي چې دا بحران روان دی. تقریبا همداسې یو حالت بحراني حالت رامنځته دی. نو چې بس بحراني حالت رامنځته دی، خو د امکان هم شته چې دغه سناریو تکرار شي. یقینا دا په ډیرو ځایو کې دا شوي دي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم داسې شوي چې کله یو اړخ دوه اړخه نه سره جوړیږي، بیا دریم لوري باندې کار کیږي. او په د تیرو د بون په مسایلو کې هم داسې وو چې دوی څو ادرسونه سره یو ځای ته کړل چې تر څو یې په پایله کې یو عبوري یا لنډمهاله حکومت رامنځته کړي چې وروسته بیا هماغه و چې انتخابات وشول، کرزی صاحب په راس کې راغلو. نو اوس هم ممکن همدا دی چې وکولی شي چې یو دریمګړي انسان باندې لاس کېږدي چې تر څو پورې هماغه یوه موقته یا سرپرسته اداره رامنځته کړي. مننه کوم څمکنی صاحب، له تاسې نه مننه کوم. سادات صاحب غواړم له تاسې نه وپوښتم، وخت هم کم دی او بحث غواړم له تاسې سره راټول کړم. څه فکر کوئ د څمکني صاحب خبرې تاسې واورېدلې؟ متحده ایالتونو بیا غواړم تکرار کړم، تاسې جریان کې یاستئ، ګواښ یې کړی او مرستې هم بهرنۍ دي، یعنې په مجموع کې تاسې په جریان کې یاستئ چې د امنیتي ځواکونو تر ډېره مالي تمویل پر بهرنیانو ولاړ دی. په مجموع کې متحده ایالات بالاخره ستومانه شوي دي او بهرنیو چارو وزیر هم راغی، د هغوی هڅو هم نتیجه ورنه کړه، د زلمي خلیلزاد هڅو هم نتیجه ورنه کړه. بالاخره داسې یو حالت ته رسېدلي چې دوی جوړیږي سره نه، هغه لوری په خپلو غوښتنو ولاړ دی او دی په خپلو غوښتنو ولاړ دی. څه فکر کوئ که چیرې یو لوری له انعطافه کار وانخلي او دغه روان بحران پای ته ونه رسیږي؟ د څمکني صاحب خبرې سره تاسې همغږي یاستئ؟ آیا وضعیت دا ایجابوي چې مثلا دریم کس راشي یا موقته اداره رامنځته شي او که وشي هغه به څه ډول یو حالت وي له اوسني وضعیت ته په کتو سره؟ ګورئ، یو خبر لرو، یو اصطلاح میانه اصطلاح لرو، وایي هوښیارانه اشاره به کار است. اشاره په همدا معنا و چې دا 1 میلیارد ډالر یعنې ورکړل شوي بیرته دوی د تهدید په خاطر که تاسو جوړ نسئ دا مونږ اخلو، او که تاسو جوړ شئ بیرته مونږ تاسو دا پیسې ورکوو، نور هم تاسو سره کمک کوو. دا په څه معنا دی؟ یعنې یو اشاره و تاسو ته چې مثلا تاسو جوړ شئ، او خدای ناخواسته که دلته مونږ خپل ځان سره ضد کوو، خپل ولس سره ضد کوو او پوهیږو چې قصداً ځان په تهلکه اچوو او وطن په بربادي خواته وړو، دلته بیا تاریخ هم قضاوت کوي، دلته ولس هم قضاوت کوي او مونږ تاسو خدای ناخواسته داسې ورځ راشي چې پښیمان سو چې ای کاش که مونږ دا کار نه دی کړی وای. چې دلته انعطاف چی شته وی؟ انعطاف دې ته وی چې وروره صحیح ده، راځه د ازمایشي ده، خیر ده، خو عادي کسان نه دي، دوی د سیاستمداران دي چې وایي چې د دنیا نړۍ مونږ مدیریت کړی، یعنی د بحران مدیریت مونږ کړی. راځئ د دنیا د بحران مدیریت مه کوئ، د خپل ولس د وطن مدیریت وکئ. دا وړه ملک دی افغانستان، 35 میلیونه جمعیت د یو مملکت په ولایت کې ژوند کوي. نو تاسو دغه عمره ولس چې د خپل حقوق نه بېخبره دي، آسایش نه غواړي
آرامش نه غواړي، زه یوازې یو سوله غواړي، یو نظام غواړي چې تاسو مدیریت وکړه، راشه دا د ما مالیه واخله، دلته څوک نشته دی د هغه مالیه ټول کړي. دا شرم دی، دا خدا ورستي. زه د هغه د یو وګړي پایس چې کوم ځای کې خبرې کوم په دې باندې شرمېږم چې دا غریب ولس، هغه کسان چې بېسواده دي، ناتوان دي، په دې مسایل نه پوهېږي، هم اوس پوهېږي چې حل لاره کوم یو دی. نو دلته انعطاف په نامه کوم اصطلاح چې دی دغه باید عملي بڼه پیدا کړي. دوی وایي چې وروره صحیح ده، مونږ تاسو ته ډېر یې که زه لږ یم، راسه ما سره په دې نظام کې په دې سیستم کې شریک کېږي که نه شریک کېږي، یا چې نه شریک کوې قناعت ورته ورکړه، یا که قناعت نه ورکوې نسې ورکولی د ځان نه یې لرې که اقدام پکې وکړه. داسې اوبه چې وکړه خړې که کابان ونیسه، دا غلطه خبر دی. وخت کوچي ښه نه دي، مونږ تاسو ته تاوان ورکوي، ولس ستړی شوي دي، جانب مقابل انتظار دی، نړیواله انتظار دی. نور بس کوي دا گیم بس شي. نور د دې نه غواړو چې امیدوار چې دولت په کورونا باندې جدي توجه وکړي، ولس د کورونا نه جدي نظارت وکړي، خپل اولادونه ځان وساتي او دولت احساس مسؤلیت وکړي. که دوی احساس مسؤلیت ونه کړي، قسم دی چې دلته د دوی وضعیت هم خرابېږي، د ولس وضعیت خرابېږي، هماغه اعتبار بین المللي یا 13 کاله چې دوی یا زیار زحمت ایستلی دي ټوله په اوبو لوی کېږي. د لوګر ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات او همدارنګه د حق او عدالت ګوند مشر ډاکټر معین خان څمکنی، له تاسې دواړو میلمنو مننه کوم چې سټډیو ته مو وخت ورکړ او په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو لیدونکو له تاسې مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره مله واست. تر بل پروګرام او بلې خپرونې د خدای په امان.